مطیع الله تراب صاحب سخته خوندور شاعر. دا بیا پښتانه په 1500 کالو نشي پیدا کولی. بې تعلیمه خالد څلور جمعه ته سبق ویلی. تاسو چیرې دې زده کړو؟ چا در زده کړو؟ څنګه پر خوله درځي؟ صحیح شو. د اصل نوم مطیع الحق ولو. بیا د ویل دا زما نوم ګران و نه ویل کېدی. هغه بل ورور نوم فضل حق دی نو نه ویل کېدی. بیا زه دی د انقلاب سره له کورم ایجنسۍ ته دی راغلی پېښور خواته. اشوز چې دورې تللی چې کوټه له راغلی وی زه هم خپله پښتو بیا لا یې رسوي. صحیح ده. کوټه بیا دی ځای دا پښتو پېښور لا بیا هم څه مطلب. نو بیا دی وی ما دا نوم واړوي مطیع الله مې کوي. تراب دې ولې کوي؟ تراب نو خاورې ته وایي. نو بس په دا علاقه کې د چا داسې مطلب لقب شی مې نه و هغه ما تراب پر ځان باندې کېښودی. او عجبه خبره دا ده چې به کله مجلس شروع کوئ نو دا مجلس چې به ده شروع کوئ موږ خو دا وایي بسم الله الرحمن الرحیم. ده به څه ویلې؟ ده به ویلې د ټول واک، د خپل واک، د ستر واک خدای پر قائم او دائم تلپاته نامه شروع کوم. ټول واک د ده دی، خپل واک د ده دی، ستر واک یې دی او خدای چې قائم هم دی دائم هم دی پر هغه تلپاته نامه د الله نوم خو نو ټول عمر پاته دی. تلپاته نامه شروع کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېرو معززو قدرمنو مشرانو مشایخو علماء کرامو روحانینو او ځوانانو د هر څه له مخه درته د انسانیت او د بشریت د ستر لارښود جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عظیمه تلپاتې او نه هېرېدونکو تحفه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د قدرمنو وخت هم اخر دی او تاسو به هم ستړي موږ سره مېلمانه هم ستړي دي. مخکې له دې چې تاسو سره یې وړوکی غزل ګوټې شریکوو. او قدرمنو دغه دوستانو چې د پېښور نه راغلي دي یا په اصطلاح د ملکڼ نه راغلي دي، سوات نه راغلي دي، د کوواټ نه راغلي دي، البته دومره به ووایو چې په کنډو اخوا دي او خپل لوی کور ته راغلي دي. هرکلی ورته د خپلو دوستانو ملګرو له طرفه چې موږ سره ځوان ملګری قلاتوال صاحب دی، ننګ قلاتوال او ډاکټر صاحب دراني د ملګري موږ سره راغلي دي. له کابل نه را سره رابدرګو موږ له خوست تر دغه ځای پورې راغلي یو. وړوکی غوندې غزل در سره شریکوم او د کوزه نه چې کوم ملګري راغلي د پېښور نه هغې ته څلور بیته شعر دی، البته خپل بله دی صداقته. پروفیسر صاحب موږ هر وخت ستا پر قاتل نظر تیریږو. موږ هر وخت ستا پر قاتل نظر تیریږو. ستا د نظر تیرې چړې دي چیرې پڅې نه شي چې ته راتلې موږ به په لاره کې پرش کړي وخو. چې ته راتلې موږ به په لاره کې پرش کړي وخو. اشنا باڼه ملک شډل دي پښې دې غوڅې نه شي. اشنا باڼه ملک شډل دي پښې دې غوڅې نه شي. غزل و یو ځل مې مخکې ویلی و وخت مو نه اخلمه. ډاکټر صاحب اقبال شاکر چې نه تربور نه دښمني وي او نه شور پکې وي. چې نه تربور نه دښمني وي او نه شور پکې وي. اب څه ژوند وي چې نه ګواښ وي او نه پیغور پکې وي. دلته طالب جان طالب هم راغلی دی او دا د وخت ځوان شاعر دی او ډېر انځورګر شاعر دی. چې نه تربور نه دښمني وي او نه شور پکې وي. اب څه ژوند وي چې نه ګواښ وي او نه پیغور پکې وي. چې ډک بلابند له ګردنۍ نه دې اوږې درنې وي. یو تور ټوپک دې وي په لاس کې سر ته لور پکې وي. چې ډک بلابند له ګردنۍ نه دې اوږې درنې وي. یو تور ټوپک دې وي په لاس کې سر ته لور پکې وي. چې د څلور ورونه خلیج کې وي سبزیه صاحب چې د څلور ورونه خلیج کې وي او جیب دې ډک وي حجره دې ډکه له یارانو ټنګ ټکور پکې وي. چې د څلور ورونه خلیج کې وي او جیب دې ډک وي حجره دې ډکه له یارانو ټنګ ټکور پکې وي. یو غزلیز ماښام رئیس صاحب ساجد یو غزلیز ماښام او ښه د چراغان شپه وي چې شمدم وي چلمان هم درې څلور پکې وي. یو
غزلیز ماښام او ښه د چراغان شپه وي چې شمدم وي چې لمان هم درې څلور پکې وي خوب مې لیده چې یوه بلا ډېرې بلاوې وخوري خوب مې لیده چې یوه بلا ډېرې بلاوې وخوري داسې بلا وي چې د هرې بلا زور پکې وي خوب مې لیده چې یوه بلا ډېرې بلاوې وخوري داسې بلا وي چې د هرې بلا زور پکې وي اوې د مرستې لاس د نړیوالو زموږ هر لوري ته د مرستې لاس د نړیوالو زموږ هر لوري ته د هر لستوړي ته چې ګورم نو منګور پکې وي د مرستې لاس د نړیوالو زموږ هر لوري ته د هر لستوړي ته چې ګورم نو منګور پکې وي منو چې ډېر به وي زموږ د خوشحالو قاتلان منو چې ډېر به وي زموږ د خوشحالو قاتلان چې څومره ډېر وي نه یو کس به د لاهور پکې وي چې څومره ډېر وي یو کس به د لاهور پکې وي موږ د کلتور د رئیس ځوان رئیس نه په ډېره مننه چې هغه دغه پروګرام جوړ کړی و د هغه نه د زړه له کومې مننه کوو چا چې